ملګرو نن درته په حساب پې کې د بزنس د ثبتولو طریقه درته ښیم. نو لومړی به تاسو حساب پې راخلاصه کړئ. د پې څخه وروسته به تاسو راسئ پې سټور نشته، د پې سټور ته به راسئ. پې سټور ته چې راغلاست بیا پر دغه د پلس پر نښان باندې کلیک وکړئ. دلته به بزنس نیم ان انګلیش وایي، د بزنس نوم دلته نوشته، د بزنس نوم په انګلیش کې ورکړئ. ته موږ د بزنس نوم په انګلیش کې ورکړو نو دا به پلاستیک ورکړم PLASTIC. دلته بیا نوشته چې بزنس نیم ان پښتو. دلته به د تجارت نوم په پښتو کې ورکړم پلاستیک. په درېیم آپشن کې نوشته چې بزنس نیم ان دری، بزنس نوم په دری کې ورکړم. پښتو کې خو نو دلته ټی راځي، په دری کې پلاستیک راځي. پلاستیک همدارنګه دلته راسي پروینس، ولایت کوم ولایت و ولایت به انتخاب کړو. کندهار ولایت، زه به کندهار ولایت انتخاب کړم. دا دی کندهار ولایت. تاسو چې هر ولایت یاست هغه ولایت انتخاب کړئ. پسې ډسټرکټ ناحیه انتخاب کړئ. زه به ناحیه درته انتخاب کړم ډسټرکټ یعنې ولسوالۍ انتخاب کړئ. زه به ناحیه څلورمه ناحیه ده، زه به څلورمه ناحیه انتخاب کړم. همدارنګه دلته به راسئ بزنس ټایپ دلته نوشته کړئ، اشتي کاپي دی، الکترونیکس دی، ګروسري دی، بچلر شاپ دی. همدارنګه دلته تاسو کولی شئ خپل هغه بزنس تجارت چې دی هغه هر شی دی هغه انتخاب کړئ. ګورو زموږ پلاستیک دلته نشته نو زه به هغه درته انتخاب کړم. دلته به په لومړي کې به سلیکټ یور لوکیشن، موږ به خپل لوکیشن ورکړو. ما خپل لوکیشن ورکړم اوس په کوم ځای کې د شاه بازار دی. دلته به ملګرو په داخل کې د دوکان عکس واخلي، هغه به ورکړئ.